علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم الیاس خان، تاسو ګورئ آی جی ټي چینل. ملګرو، نن مې یو ډېره خوندوره ویډیو درته راوړې، یعنې تاسو که چېرې دا ویډیو وګورئ او د دې ویډیو څخه یو شی زده کړئ، تاسو کولی شئ د ورځې $10 $20 $10 دا خو ډېرې کمې، تاسو کولی شئ د ورځې $80 $100 وګټئ. که چېرې تاسو لیږ انویسټمنټ درته وکړئ، لیږ پیسې درته واچوئ، نو تاسو ته د ډېره حده پورې په دغه کولی شئ ګټه لاسته راوړلی شئ. مثلا زه به درته ووایم ستاسو څو پیسې درته واچوئ، تاسو څومره پیسې ګټلی شئ، دغه هم زه درته ووایم، خو تاسو په محنت پورې اړه لري. تاسو باید دا زده کړئ چې دا څه رقم داستان لري، څه رقم کیسه لري، څه رقم موږ کولی شو د دې چې پیسې وګټو. نو که تاسو چې په یوټیوب کې سرچ کړئ د میټا ټریډر 4 باره کې، تاسو ته په سلهاوو نه په زرهاوو ویډیو به راوړي د میټا ټریډر 4 باره کې. ټوله دنیا له دې اپلیکیشن چې استفاده کوي، له دې اپلیکیشن لارې پیسې ګټي. نو زه اوس تاسو ته ښیم چې دغه کوم اپلیکیشن ده، په دې باندې څه رقم تاسو کولی شئ کار وکړئ. تر اوسه پورې په دې اپلیکیشن باره کې کومه پښتو ویډیو په ټول یوټیوب کې نه ده جوړه شوې، ټول په انګلیش، اردو، بیشتره ویډیو پاکستانیان جوړوي د دې اپلیکیشن باره کې، د ټریډ باره کې. چینایي په دغو ژبو باندې ویډیو جوړیږي. نو زه تاسو نن پښتو ژبه په ساده پښتو ژبه باندې تاسو ته ویډیو جوړوم چې زما ټول پښتانه ورونه د دې ویډیو چې استفاده وکړي. نو راځو پلی سټور ته. اول پلی سټور ته چې راغله، تاسو به دلته ورته ولیکئ میټا ټریډر 4. ما ورته لیکلی هم ولو مخکې، ګورئ دا ده میټا ټریډر 4. تاسو به دا ورته ولیکئ. کله چې مې دا ورته ولیکل نو داسې کلیک پرې وکړئ، نو تاسو ته به دا په ټول پلی سټور کې دغه یو اپلیکیشن ده د میټا ټریډر 4. په ټول یوټیوب کې د میټا ټریډر 4 یو اپلیکیشن ده. که چېرې تاسو بل کوم اپلیکیشن سرچوئ، مثلا اپ سټوکس تاسو سرچوئ، کوین ډیس ایکس تاسو سرچوئ، بیټ 24 تاسو سرچوئ، نو هغه به تاسو ته 15 16 17 تر شلو پورې اپلیکیشنونه راواړئ چې کوم یو ته غواړئ. ولې میټا ټریډر 4 دا فقط یو اپلیکیشن ده په ټول پلی سټور کې، پلی فرشکار کې درښیم. نو تاسو به دغه اپلیکیشن نصب کړئ. زه اوپن کوم، زه ورځم، زه نوځم، ما نصب کړی ده. تاسو به نصب کړئ. چې نصب مو کو، بیا هغه طریقه ستاسو کله راغله اپلیکیشن ته، هغه طریقه بیا د دغه چې زده کړئ. ګورئ ستاسو اول وارې نصب کو، تاسو ته که تاسو چې دلته کلیک پرې وکړئ، تاسو ته $1,00,000 تاسو ته په خوښ درکړي. له دې ډالرو چې فقط تاسو زده کړه کولی شئ، په دې ډالرو باندې فقط تاسو یو شی زده کولی شئ. ګورئ که وینئ تاسو د ما ته $1,00,000 راکړي وو، ما اوس $1,00,000 $2,210 دي. $1,02,210 دي. ما ته $1,00,000 دا $2,210 دا ما په دې کې ګټلي دي. پوه شوئ؟ یعنې دا ډیمو اکاونټ ته ولې دا پیسې زه د باندې نه شم راایستلی، ما فقط په دې باندې زده کړه کوله. د زده کړې لپاره ما فقط په دې کې زه دغه زده کړم، د میټا ټریډر 4 زده کړم، په دې خاطر باندې ما په دې کې ټریډ کوئ. نو ما $2,210 ګټلي دي. نو اوس به راسو تاسو ته هم دغه $1,00,000 درکوي، تاسو په هغه کې زده کړئ. نو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو تاسو په دغسې یوې صفحې ته راسئ. دې تر مخ به زه یو بل شی تاسو ته وکړم، په دغه تاسو کلیک وکړئ. ښه، نو تاسو په دلته دغسې یوه صفحه درته خلاصه کړي. په دې صفحه کې تاته وایي ته په چیش کې کار کوې، په یورو کې کار کوې، په GBP کې کار کوې، په سرو زرو کې کار کوې، په سپینو زرو کې کار کوې، په نفتو کې کار کوې، په ګازو کې کار کوې، په تیلو کې کار کوې، په چیش کې ته کار کوې. زه تاسو ته نن د سرو زرو دغه ښیم، هغه تاسو خپله خوښه دي، ټول یو طریقه ده. خو ولې زه تاسو ته په سرو زرو کې دا طریقه ښیم، زه خپله په سرو زرو کې کار کوم، سره زر اخلم، خرڅوم، په کته به یې اخلم، پورته به یې خرڅوم. نو تاسو هم په سرو زرو کار وکړئ، ځکه په سرو زرو کې ګټه ډېره ښه وي. نو کله ستاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته راوړي اوپن چارټ. اوپن چارټ تاسو کله کلیک وکړئ، نو تاسو ته به یوه داسې صفحه خلاصه شي. ګورئ تاسو وینئ سره زر اوس حالت کې ډېر کته راغلی دی. که زه تاسو ته ښکاره کړم، ما ډېر سخت او ډېر زیات ضرر کړی دی. زه تاسو ته اوس ښکاره کړم، زه دا کوچنی کړم. تاسو که دلته وینئ، ګورئ زه اوس تاسو ته وښیم.
دلته ما دغه اخیستې دي دغه لیک که تاسو ته معلومیږي دلته ما سره زر په دغه لیک دا لیک زرغونه لیک تاسو ته معلومیږي په دې زرغونه لیک باندې ما سره زر اخیستې وو ښه په دغه لیک باندې ګوري تاسو دلته فهم ورته وکړئ چې دغه سره زر په 1850 کې وخت کې اوس چې راسو اوس سره زر وګورو نو اوس سره زر څو ته رارسېدلی دی 1840 ډېر ضرر ده خو باید تاسو اول زده کړئ داسې په دې باندې موږ سره کم کار وکړو سره کم دغه وکړو سره کم ترتیب د سره کم انویسټمنټ وکړو سره کم دې ته پیسې واچو دا ټول طریقې زه تاسو ته ښیم اول تاسو په ډیمو اکاونټ باندې دا زده کړئ چې په دې باندې سره کم کار کیږي اول به زه تاسو ته ټول شان ته مخ وساته دغه علامت وکړم دا د سات علامت سره دلته تا ته وای په دې علامت ته کلیک وکړئ ته دې 1 منټ 15 منټه 15 منټه 10 منټه 1 ساعت 4 ساعته 1 ورځ 1 هفته 1 میاشت څه ته سره کم ټریډ کوي یعنی دا کندلونه چې موږ ته ښکارا کو دا کندلونه ګوري تاسو فکر ورته وکړئ د کندلو ته دا کندلونه د هر کندل چې موږ تاسو ته ښکارا کو یعنی موږ ته دی وې د کیوات ښکارا کو دی و ساعت ول د ښکارا کو دي سو نو تاسو دلته کوشش کوئ تاسو انتخاب کړئ یوه دقیقه ول 1 منټ لپاره دغه یو کندل چې دا اوس جوړیږي په یوه دقیقه کې څه دا یو کندل اوس په یوه دقیقه کې جوړیږي دغه یو کندل چې مثلا دغه یو کندل اوس په یوه دقیقه کې جوړ شوی دغه کندل په یوه دقیقه کې جوړ شوی دا یو کندل چې دا په یوه دقیقه کې جوړیږي نو تاسو به یو منټ انتخاب دوهمه خبره څه پدې کې دا تاسو مثلا سره کم معلومه سي مثلا داسې کوچنی دغه جیسی دا مثلا دغه جیسی دا تر کوم جو پوری کته راغلی سونه اندازې په دې وخت کې 100 بجې وي 100 بجې باندې دومره کته راغلی دی سره تاسو دا معلومه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په دې تاسو کله کلیک وکړو نو تاسو به دغه شی خلاص کړئ دا کله تاسو دا سپیونی وای سره نو دلته تاسو ته ټول شان معلومه ده چې دا په دې وخت کې په 1910 کې ول سره زر او بجې دومره ولې په 2022 شپږمې میاشتې په 21 تاریخ په 1352 بجې باندې دغه په 1810 کې ول سره زر نو په دې وخت کې ته اخیستې وای ښه سره زر اوس په 1890 کې ده نو 1810 تر 1890 پورې څونه فاصله ده نه عدد فاصله ده نه کچېرې تا دی $1 سره زر اخیستې وای نن اوس به تا $9 ګټلي وای له 1 بجې اوس هغه د 6 بجې دي یعنی په 100 دقیقو کې په 100 ساعتو کې 4-5 ساعتو کې به تا $9 ګټلي وای هېڅ کار به نه کوي فقط هغه د اخیستې وای بېرته دلته بند کړی وای څه ده او بله خبره چې ده په دغه کې ده ګورې زه ښیم په دغه کې اوس مثلا زه سره کم سره زر واخلم سره کم یې خرڅ کړم څه کار وکړم په کوم ځای کې زه سره زر واخلم څه ده سره زر تاسو دغه علامت چې ما ورکړو تاسو په دې ځای کې اخیستی څه ده ګورئ دلته لیکلي دي بای په دې ځای کې لیکلي سیل څه ده بای چې تاسې ووایي دې ته اخیستل او سیل چې تاسې ووایي دې ته وایي خرڅېدا یعنې کته راتلل کله چې دغه مدارونه سپورت ته ځي څه ده تاسو به بای ووایئ دغه دوه شنه مدارونه چې تاسو ته معلومېږي یو دغه یو سور ده یو شنه تاسو کله تاسو پوهېږئ چې دا اوس پورته ځي نو تاسو به په کوم باندې کلیک وکړئ په بای باندې کلیک وکړئ څه او کله تاسو ته معلومېږي چې دا کته به ځي تاسو به په سیل باندې کلیک وکړئ او دویمه خبره چې دا تر ټولو مهمه دغه ځای ده دلته به تاسو اوس فکر کوئ چې دغه یو ده یعنې $1 دا $1 نه ده دا $10 دي نو په دې کې تاسو څه رقم کولای شئ مثلا تاسو دغه کې موبایل چارج خلاص کو نو تاسو څه رقم کولای شئ $1 کې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ اوس دا به ټول صفر کې څه ده چې صفر مکو دا اوس ګوره 0.0 یو سیده هغه $1 ده 0.01 هغه $1 ده $1 نه ده $3 دي اوس نو تر $3 ته نه کولای شئ د $3 کم سره زر واخلئ نو دا به تاسو $3 کېدو چې تاسو ډېر پام یې تاسو ټول په روپۍ چې هغه ونه خورئ نو دا د دغو سلو
نورې طریقې ان شاء الله په بل ویډیو کې درته ښیم تاسو څه به دې کار کوئ دغه چیز لپاره ده او دغه چیز لپاره ده دغه طریقې مې زه تاسو ته ښیم ان شاء الله. اوس ویډیو ډېر غټېږي نو اوس راځو دغو ته څه دې ته راځو. په دې کله تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته معلومیږي پوه شوې چې دغه د ما اکاونټ ته دونه پیسې راسره دي او ما دغه اخیستې ده ډېر زیات ضرر کې یم ځکه ما نیوز نه و کتلی. تر ټولو مهم شی چې دغه نیوز ده تا ته اخبار راځي چې سره زر اوس کته راځي پورته ځي سره کوم حساب ده. ما نیوز نه و کتلی ما سره زر واخیستو نو 1650 ډالره زه اوس په ضرر کې یم. نو دغه یو شی ته تاسو ډېر پام وي ستاسو ضرر پکې ونه کوي. نیوز ته باید تاسو ډېر پام وي ستاسو ضرر پکې ونه کوي. په دغه ځای کې تاسو ته معلوموي دغه ځای کې مثلا تا د نن ورځې څومره ګټه کړې څومره تاوان دې کړی د سره کوم حساب ده هغه ټول شی تا ته معلوموي. ګورې زه اوس ته وښیم دا وینې دا د ما د تېرې دریو میاشتو ګټو تاوان ده چې په دغه ځای کې ګورې تاسو وینئ ما 203 ډالره ګټلي دي. په دې ځای کې بیا 6 ډالره تاوان کړي په دې ځای کې 15 ډالره په دې ځای کې 3 ډالره په دې کې یو نیم ډالر په دې کې بیا به ګټلي په دې کې بیا ګټلي په دې کې بیا ګټلي دا د ما اول واره چې ما زده کول نو په دې وجه باندې دغسې حساب وي. ګورئ که دلته تاسو فکر ورته وکړئ 190 ډالر 621 ډالره 960 ډالره ډېر اسانه کېږي ستاسو زده کړې. په دې چې ګورئ که تاسو ورته وکړئ 215 ډالره دا ما پکې ګټلي دي نو تاسو هم کولی شئ د دې لارو څخه ګټه واخلئ. او بل راځو دغه ځای ته دغه ځای د څه لپاره ده ما چې درته ویلي وم نیوز ته باید تاسو ډېر پام وي چې نیوز باید تاسو وګورئ. نو اوس راځو نیوز ته چې نیوز څه کار ده په نیوز کې موږ ته څه وایي که چېرې موږ تاسو دې باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دغسې خطونه راواړي. ګورئ بیخي زیات نیوز راغلي دي ته باید دلته نیوز وګورئ دغه یو نیوز ده دا بل نیوز ده دا بل نیوز ده دا ټول خبرونه دي تا ته د هر شي خبر درکړي چې پلانکی شی اوس کته راځي. ګوره دا د غوړو خبر ده چې د غوړو قیمت څومره ده دغه چې د غوړو قیمت کته راځي پورته ځي څه رقم حساب ده همدغه ستاسو چې راسي د سرو زرو دا د سرو زرو داسې زه خپله کار کوم دی اوس څه وایي مثلا چې سره زر پورته ځي کته ځي دلته تا ته ټول خبر درکړي. ګورئ دا که تاسو هسې موږ انګلیش نه ده زده د موږ انګلیش مشکل ده انګلیش د موږ نه ده زده موږ په انګلیش باندې سر نه خلاصېږي نو موږ به دا څنګه وایو دا انګلیش خط خو موږ نسو ویلی دې باندې موږ دغه نیوز خو بیا موږ ته فایده نه کوي. د دې باره کې انشاءالله زه یوه ویډیو درته جوړوم هېڅ نه غواړي چې مثلا تاسو دغه وکړئ مثلا د هر لغت یو وارې تاسو یوسئ په ګوګل کې سرچ کړئ بیا راسئ وګورئ چې دا څه معنی. ګورئ دلته ما سره یو اپلیکیشن ده په دغه وینئ ګوره دغه ځای کې دغه یو اپلیکیشن راسره ده که چېرې زه دا داسې مازې پرې ونیسېږم نو ما ته دا ټول پښتو ته اړوي هېڅ مشکل نه لري. دا ګوره ما ته ټول پښتو ته واړول که تاسو فکر ورته وکړئ ټول یې ما ته پښتو ته واړول. ګورئ 350 ډالر ته نږدې پاتې دي په ټي ډي سکیورټیز کې د ستراتیژیستانو په نظر کې تعصب لا هم د فدرالي زیرمو د وزن لاندې ښکته اړخ ته متوجه دي. ګوره ما ته ټول پښتو ته واړول هېڅ انګلیسي نه غواړي چې حتما به تاسو انګلیش زده وي بیا تاسو کولی شئ په دې کې کار وکړئ. د دې اپلیکیشن چې تاسو استفاده کولی شئ چې د دې اپلیکیشن څخه تاسو استفاده وکړئ. د دې باره کې بیا زه ویډیو درته جوړوم انشاءالله د اپلیکیشن هم تاسو ته ښیم. پسې راځو دغه ځای ته چې د دغه ځای څه کار ده دلته تاسو مثلا کوم مشکل لري تاسو د اپلیکیشن ته میسیج کولی شئ چې موږ دغه مشکل ده موږ څنګه وکړو د دې مشکل حل څه شی ده په دې کې بیا تاسو میسیج کوئ چې دې پلانکي مشکل حل دغه څه شی ده. دا اپلیکیشن کې نور خبرونه هم ډېر دي انشاءالله تاسو اوس فعلا د غومره د اوس ما ویډیو جوړ کړي د غومره تاسو لږ د کار پکې وکړئ سبا بالخیر انشاءالله د اپلیکیشن باره کې زه بله ویډیو هم درته جوړه کړم. تاسې 2 هفتې 3 هفتې په دې اپلیکیشن کې کار وکړئ د هغه وروسته به انشاءالله تاسې په $100 تاسو ګټوي په $100 باندې
بیا زه درته کوم تاسو د کوم خوا کولی شئ د اپلیکیشن ته پیسې واچوئ. دا له هغو اپلیکیشنونو چې نه ده مثلا تاسو وایاست موږ چې به پیسې غلا کړي یا به بل کوم مشکل درته پیسې یا بل کوم مشکل هېڅ پیسې نه غلا کوي. دا تقریبا د دې اپلیکیشن د دې ویب سایټ کوم ویب سایټ تاسو پیسې واچوئ د هغه ویب سایټ تقریبا 25 کاله کېږي چې هغه کار کوي. یو ډېر معتبره ویب سایټ ته تاسو ویب سایټ ته پیسې واچوئ او خپل کار په دې کې شروع کړئ. مهمه نه ده چې تاسو سره به حتما ډالر وي. د هغوی ویډیو هم درته جوړوم که تاسو سره هره کرنسي وي، که تاسو سره پاکستاني روپۍ وي، که تاسو سره افغاني روپۍ وي، که تاسو سره ایراني روپۍ وي، هر روپۍ چې درسره وي نو تاسو کولی شئ له هغې لارې هغه کرنسي هغه پیسې ورته واچوئ او تاسو د هغې لارې ډالر واخلئ. نو هیڅ مشکل نه لري. انشاءالله دې باره کې بیا زه بله ویډیو هم درته جوړوم د دې اپلیکیشن باره کې. که چیرې تاسو ته ویډیو خوند درکړی او تاسو ویډیو تاسو په ګټه تمام شوي نو ویډیو حتما لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.